خلاص دا دی یو د امریکایي جواب مې درکړو صحیح ده اوس زه تا دا وایم ودرېږه چې ټیغه یې زه تا دا وایم چې دا اوس طالبانو ته سلام چې جنګېږي مهمات خو به څوک ورکوي چې د افغانستان ولس په وژني یعنې څوک حمایت کوي دا جواب ته ماته واچوه څوک ده هغه د الهي نصرت د لغو سره یعنې اسمانه اوس راولېږي زه تا که ده په دا دلیل وغیم زه کوستېزنه تا که ده په دا شکل وغیم الهي نصرت ورسره دلته خو د اسمانه اوس راولېږي تا که ده په دا دلیل وغیم نصرت ورسره یعنې دی دا وایي چې اسمانه ورته راولېږي تا که ده په دې منطق سوال وغیم خبرې دې زده کړې دي دلته خوښې ده دلیل وایي وینې یې هېوادوالو دلته خوښې ده هغه الهي نصرت ورسره یعنې دوی موږ ته څه وایي چې طالبانو ته مطلب چې کوم سلا وي مطلب مهمات یا له اسمانه ورته راولېږي ګوره داسې جوابونه خلک وایي تا که د دې ملا ډزلي وغیم تا ښځه وغیم تا په سنو کې غن ووایم تا په سپږو کې غن ووایم تا د ښځې پس کې وغیم پسې تا که د دې سپږن وغیم داسې حسابونه د خلکو سره هغه الهي نصرت ورسره یعنې ولس ته وحی وده اورې ده څه وویلې چې طالبانو دا سلاوي د طالبانو ته سلاوي هست مکمل له اسمانه ورته راولېږي ای تا خو به دا دلیل وغیم الله به بیا د زده نه دي دلیل وایې تا که ده به دا منطق جواب وغیم داسې خوښې ده دا ونه خالي ملا ډزلي په خولو وغږېږه خلاص دا د خلکو دغسې سیسټمونه جوړ کړي دا د ملا ډزلي زمن وینې یې یا تاسو خپله واورېدل دی وایي چې الهي نصرت یعنې څه مطلب چې اسمانه ورته راولېږي دا سلاوي دغه پیسې او دا خرچې دا ټول یعنې اسمانه ورته راولېږي